عدالت په دې ملک کې نشته. په دې ملک کې چې د چا زور وي د چا ډنډه وه هغه ته عدالت چې کوم دی هغه پخپله هم عدالت دی، هم هغه آئین دی، هم هغه قانون دی، هم هغه د دې ملک نظام دی. یو ارمان پاکستان مړ کړلو، سل نور پیدا سولو په دې وطن. دا خبره مشر منظور احمد پښتین ورته کوي چې اوده زما وای جرأت ستا وای راسره ارمان. د دې ځوانانو زما دا یقین دی چې دا یو ماشوم د ټول پاکستان فوج جواب کولی شي چې خالي په خبره سره دا د اعصابو جنګ دی او په دې جنګ کې چې حوصله ونه لرې ماتېږي ډېر ژر. علاقه کې به ډېر کمزوري سړي پسې ته یو پل واخې چې دا پلانکی ته هغه سړی هغه پل تر ځان ته رهي د پل نه کتاب بیا هغه شی مني چې دا ما کړی دی او بیا داسې نه مني لکه دا پاکستان بیا ټلیفون ورپسې کوي چې دا پلانکی کار ما کړی دی په بل چا پسې مه ګرځه. د وطن معدنیات، د دې وطن وسایل، د دې وطن کې د پردیو راج، په دې وطن کې غلامي. ارمان دا د یو استاد په توګه باندې تا ته پر بورډ هم درلیکله، تا ته یې په کتاب کې هم درلیکله او تا ته یې په ذهن کې هم درپیټ کوله. ارمان حقدار ته ډېر ناز ځان ورسولی چې کوم دار د دې قام، د دې وطن او د دې ولسونو، د دې وطن د خپلواکۍ و. ارمان د پښتون افغان وطن، د پښتون افغان وطن پر سینه باندې د دې کومو داغونو، د دې کومو تورونو د پاکستان یا د انګریز د خوا څخه ایښودل سوي وو. د دې جغرافیې اصلي مبارز وو چې هغه د دې جغرافیې ډېر په مینه، ډېر په همت باندې د هر ځوان ته دا خبرو رسولی چې ته په دې وطن کې کوم څه کولی سې او د کوم څه حق لرې او ستا وطن له کومه ځا تر کومه ځا پورې په دې جغرافیه کې میشت افغانان چې کوم دي، کوم قامونه دي او کوم عادتونه لري او ستا دا هر څه چا لوټ کړي دي. د دې وطن معدنیات، د دې وطن وسایل، د دې وطن کې د پردیو راج، په دې وطن کې غلامي. ارمان دا د یو استاد په توګه باندې تا ته پر بورډ هم درلیکله، تا ته یې په کتاب کې هم درلیکله او تا ته یې په ذهن کې هم درپیټ کوله چې دا د دې لپاره دا شی دا بیماري راغلې ده، دا د کینسر مرض چې کوم دی دا په وطن لګېدلی دی، په کام لګېدلی دی. د دې علاج هم تا ته په مغزو کې درپیټ کولی چې د دې علاج دا شی دی. ارمان په خپل ژوند کې مزدور و، ارمان په خپل ژوند کې درزي ولو، ارمان په خپل ژوند کې شاعر ولو، ارمان په خپل ژوند کې ادیب ولو، ارمان په خپل ژوند کې فوټبالر ولو، ارمان په خپل ژوند کې مبارز ولو، ارمان په خپل ژوند کې افیسر ولو، ارمان په خپل ژوند کې نن د ټول چې تر څو پورې پر دې افغان وطن باندې د افغان وطن یو بچی ژوندی ارمان ځان ژوندی پاتې کړی. ارمان شهید نه شو. جسد د ارمان سترګې، د ارمان سر که څه هم نن موږ سره په دې سټیج باندې نسته، خو د ارمان فکر، د ارمان تګلاره ډېره واضحه او ډېره بډاره. نن دلته ډېر داسې ځوانان ناست دي چې یو ارمان پاکستان مړ کړلو، سل نور پیدا سولو په دې وطن. ارمان د PSO پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن کې سیاست کړی، ارمان په پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کې سیاست کړی، خو چې کله په 2018 کې پښتون ژغورنې غورځنګ په وجود کې راځي، ارمان په ډېره مېړانه، په ډېر جرأت سره د پښتون ژغورنې غورځنګ په مرکزي کمیټه کې عهده ترلاسه کوي او هغه عهده د مشر منظور احمد پښتین په څنګ کې داسې درېږي لکه د هغه شی لاس په یو اجلاس کې، په یو خبره کې، په یو ناسته کې دا خبره مشر منظور احمد پښتین ورته کوي چې عهده زما وای جرأت ستا وای راسره ارمان. هغه ټیم دا خبره کړې وه چې د 2018 الیکشن ولو یو اجلاس سوی دی. ارمان ویلي و چې که دې الیکشن ته هر څوک درېږي د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه څخه
هغه به نه اعزازي ممبر د پښتون ژغورنې نه غورځنګ پاتې کېدی سي او نه دلته چې دا اوس موږ کوم ناست دي په کوم ترتیب باندې نه په دې ترتیب کې دی له موږ سره پاتې کېدی سي. ارمان دا ناتار پر ډېره صحیح لاره باندې پر ډېره صحیح نظر باندې چلولی له ارمان سره په څنګ کې چې کومه مبارزه کېدله د یو ملګري په حیث باندې ارمان تقریبا نن 15 کاله پوره کېږي. زما په خپل ژوند کې زما د خپل ژوند د ده د کور د ده د لور د ده د مور د ده د مشر او د ده د هر چا به د ارمان سره خپل د ژوند یو خوږې خاطرې دي د هر ملګري. خو چې زما څومره ژوند له ده سره سوی او بې ده سوی زما د ژوند تر ټولو 15 کال تر ټولو بې خونده دا تېر سوي دي چې دا نن زه ولاړ یم چې بې ده تېر سوي دي. که څه هم هغه واضح کېدی نه سي هغه درد یا هغه الفاظ چې کوم دي هغه موږ مطلب نه سو راشپاړلی چې موږ څه ووایو د ده لپاره. خو د ارمان مرګ د ارمان مرګ تر آخري حده پورې چې په کراچۍ کې پر لت وسولو علمزیب مسعود یې هغه ټایم اغوا کړو او بیا یې د کراچۍ په زندان کې بند کړی ورته پر لت ناست ولو. له هغه څخه بعد په لورلایي ښار کې د پولیسو پر ټریننګ سینټر باندې یا پر ټیسټ باندې یو برید کېږي او بیا هلته د ارمان له کراچۍ څخه ځان رارسوي جنوبي پښتونخوا لورلایي ته چې مطلب زما پر وطن باندې اور دی جنګ دی پرېدی جنګ دی راځي دلته درنه کوي او په دا درنه کې دی په شهادت رسول کېږي. په دې درنه کې چې دی په شهادت رسول کېږي یو سټیټ یو ریاست دلته چې پر یو علاقه کې زموږ ستاسو په علاقه کې پر یو ډېر کمزوري سړي پسې ته یو پل واخې چې دا پلانکی ته هغه سړی هغه پل تر ځان ته رهي د پل نه کتاب بیا هغه شی مني چې دا ما کړی دی او بیا داسې نه مني لکه دا پاکستان بیا ټلیفون درپسې کوي چې دا پلانکی کار ما کړی دی په بل چا پسې مه ګرځه. دې سړي دې ریاست دې پاکستان موږ دا خبره ورته کوله چې موږ تا ارمان ووالی ارمان په سر کې وینه کلاټ سوې ده وینه جام سوې ده او موږ دا انکشاف یا موږ دا اعتراض لرو چې دې ته انجکشن هم لګېدلې ده ارمان ته په دې جنګ کې په دې وهلو کې انجکشن هم لګېدلې ده. ارمان دونې کمزوری نه و او بیا چې د دې هر څه باوجود د دا پل تر ځان نه کوي تا پاکستان دا پل تر ځان نه کوي تا پوسټ مارټم رالو په پوسټ مارټم کې د په مغزو کې وینه کلاټ ده او وینه کلاټ چې کومه ده هغه له هارټ اټیک څخه نه راځي هغه له وهلو راځي چې ته یو سړی ووایې او نور یې هېڅ نه وکړل. له هغه بعد دا کیس د پاکستان عدالتو ته لاړی د پاکستان عدالتونه انصافداره دومره دي چې تر نن تاریخه پورې هغه فیصله نه ده کړې او الټه یې یو پولیس افیسر ته په دې کې قصد د ضمانت دغه جاري کړی دی چې دا به د ده ضمانت څه وایي. د عدالتو په دې وطن کې ارمان کیس چې کوم دی د ارمان خبره چې کومه ده هغه خو زموږ ستاسو په ذهنونو کې جوړه ده. د ارمان پور له چا څخه اخیستل کېږي سړی هغه دغه چې کوم دی هغه پر روایت نه دی. موږ که د ارمان د بدل خبره کوو د ارمان بدل موږ له پر روایت څخه بیا نه اخلو یا ورته موږ د ارمان پر لاره باندې تګ کوو د هغه ملي مرام ته به ځان رسوو د هغه په افکارو به ځان خبروو د هغه په نظریاتو په تګلاره به ځان خبروو د هغه دپاره د هغه هر هغه ارمان ته به ځان رسوو چې هغه د ده په زړه او له هغه وروسته بیا د ارمان بدل څوک څنګه اخیستی سي او په کوم طریقه باندې اخیستی سي په هغه باندې بیا موږ ډېر ښه پوهېږو چې بیا موږ له کومه ریاسته څخه او له کومو خلکو څخه اخلو هغه بیا ډېره اسانه او ډېره صحیح طریقه ده. خو لومړی کار دا دی چې د ارمانونه د ارمان مبارزه د ارمان سرشیندنه چې پر کومه لاره سوې ده پر کوم وطن سوې ده پر کومه خاوره سوې ده موږ ته ټول ځوانان پکار دی چې هغه سیاست او هغه نظریاتو ته ځانونه ورسوو. ارمان د دې وطن
یو رښتینی بچی و. په دې وطن کې د هغه عدالتونه چې نن زموږ ستاسو مشر منظور احمد پښتین په کوم طور باندې په عدالت کې ناست دی. عدالت په دې ملک کې نسته. په دې ملک کې چې د چا زور وي د چا ډنډه وه هغه ته عدالت چې کوم دی هغه پخپله هم عدالت دی، هم هغه آئین دی، هم هغه قانون دی، هم هغه د دې ملک نظام دی. او هغه ډنډه دا ټیم خالي د پاکستان له فوج سره ده. نور ارمان چې پر کومه خبره باندې کومې پوهنې خبرې کولې د دې وطن د معدنیاتو، د دې وطن د وسایلو، د دې وطن د ټولو اغراضو مقاصدو چې کوم څه په دې وطن کې ول په هغو شیانو به ځان خبرو. یو کار به کوو چې هغه به نظریاتي طور کوو، فکري طور به کوو، د جذباتو پر بنیاد به نه کوو. مطلب هیڅ به داسې په دې کې دغه نه کوو چې زه په پی ټي ایم کې یم یا زه د دې وطن د جوړولو سړی یم، ځوان یم، خو له ما سره به دا دلیل بیانوي چې زه ولې یم. چې مطلب زه په پی ټي ایم کې ولې یم یا زه په دې وطن خواخوږی ولې یم یا زه دا وطن ساتم ولې، چې بیا له ما څخه څوک دا سوال کوي چې ته په پی ټي ایم کې ولې او له ما سره جواب نه وي. بنیادي سیاست دا دی چې موږ تاسو مزاحمت کوو. د مزاحمت په ډګر کې بیا دې شیانو ته نه کتلی کېږي چې زه مطلب د کوم فکر یا مطلب د کوم فکر سره زه روان یم. زه مزاحمتي یم، مزاحمت کوم. زه چې له چا سره ټکر وام هغه ته بیا زه پکار دی چې داسې په یو داسې نظر وګورم چې هغه زه تر هغه ځان په خپل نظر کې زه بالا کوم چې زه بالا کړم. زه پر ده باندې هر څه کولی شم، لیکن داسې نه چې څوک ماته وایي ته د پاکستان خلاف یې بیا له ما ځالیار ورکوي. بیا څوک ماته وایي ته پاکستان نه منې بیا له ما ځالیار ورکوي. بیا څوک ماته وایي ته د فوج نه منې بیا له ما ځالیار ورکوي. د دې هر څه لپاره سوالونه پیدا کړئ، جوابونه پیدا کړئ، له ملګرو څخه سوالونه وکړئ، پوښتنې وکاسته، کښېنئ، سیمینارونه وکړئ، خپل نظریات پاخه کاسته، خپل جوابونه پاخه کړئ، خپل دلایل مضبوط کړئ. نور دا ځوانان د ماتېدو نه دي. دا ځوانان چې دې ته هر څومره خلک ودرئ، د دې ځوانانو زما دا یقین دی چې دا یو ماشوم د ټول پاکستان فوج جواب کولی شي چې خالي په خبره سره د دې ټول ISI او MI او پلانا او ټینګا د دې ټولو جواب کولی شي. خو پر دې یو شی باندې به کول هم سره کوو، وعده به هم سره کوو، کار به هم کوو چې موږ تاسو به سیاسي طور، نظریاتي طور خپل ملګرو ته پوهنه د دې وطن د سیاست، د جغرافیې او حوصله چې مطلب په دې شیانو باندې د ملګرو حوصلې نسي ماتې. دا د اعصابو جنګ دی او په دې جنګ کې چې حوصله ونه لرې ماتېږي ډېر ژر. حوصله به لرو. په آخر کې هغه یو شعر دی وایي ارمان لکه شهید د مرګ له قید څخه آزاد دی، ارمان لکه سپېڅلی بغاوت خلکو ته یاد دی، ارمان لکه پښتون پر لت یو ناببره تندر پرېوتی چې پر سر د منحوس اسلام آباد دی. ډېره مننه.